د پکتیکا زرګونو اوسیدونکو د یو پراخ ولسي لاریون په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی ته اجازه ورکړل شي څو په فرضي کرښه کې له امنیتي ځواکونو سره اوږه په اوږه د هیواد د دفاع په لیکو کې ودرېږي. لاریون کوونکو وویل چې د پاکستان له لوري وروستیو بریدونو کې لسګونه بېګناه هیوادوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي شهیدان شوي دي. دوی دا کړنې د اسلامي او بشري اصولو خلاف وبللې. د لاریون پر مهال دوه تنو ویناوالو په وار سره له مسؤلینو وغوښتل چې خلکو ته د اجازه ورکړل شي څو د امنیتي ځواکونو ترڅنګ د هیواد د دفاع لپاره د جګړې لومړیو کرښو ته ولاړ شي. دوی ټینګار وکړ که حکومت اجازه ورکړي نو ولس چمتو دی چې د خپلو امنیتي ځواکونو سره اوږه په اوږه د هیواد د ساتنې لپاره غزا وکړي. که چیرته امیر المؤمنین یا د حکومت موږ د حکومت لوړپوړي چارواکي موږ ته اجازه راکړي موږ په هر بیه موږ ته تمامیږي موږ به قرباني ورکړو موږ د دې نظام ملاتړ کوو موږ له نظام له مشرانو څخه غوښتنه کوو تر څو موږ ته اجازه راکړي او موږ د هغه رژیم په خلاف چې هغه امریکا او د اسرائیلو په غوښتنه جوړ شوی دی د هغې په خلاف موږ وجنګېږو او خپل ځانونه قرباني دغه د خپلې پاکې خاورې او د سپېڅلو زړورو مجاهدینو د دفاع په خاطر سره را یو ځای سوي وو او د دغه د دفاع په خاطر دې ته تیار دي چې نور اتې هر قسم سرشندنې ته او په مال او په دولت باندې چې څومره کارونه کېږي د پکتیکا او خصوصا د افغانستان د خاورې د ساتنې په موخه باندې له خپل اسلامي امارت سره شانه بشانه او قدم په قدم اوږه په اوږه ملګري یو او چې هر وخت مو غواړي ورته آماده یو چې چیرې امر راته وکړي هلته ځو. قومي مشرانو هم وویل چې د پکتیکا، پکتیا، غزني او یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکو او ځوانانو ورسره تماسونه نیولي دي تر څو له حکومته وغواړي چې د هیواد د دفاع په لاره کې ورته د ګډون رسمي اجازه ورکړي. لاریون کوونکو له حکومته غوښتنه وکړه چې د ملي حاکمیت او اراضي تمامیت د خوندیتوب لپاره جدي او پرېکنده اقدامات وکړي. سره موږ خبره دې ارتباط کړې چې والي صاحب د پکتیکا ولسونو د پکتیکا مجاهدین غواړي چې د دې مرتد پوځ سره وجنګېږي او د افغانستان له د ښاغلیو مجاهدینو وغف بلکې لس متره مخکې ترې ولاړ سو خو والي صاحب موږ ته داسې منفي جواب راکړی دی چې الحمدلله ولسونه او د افغانستان مجاهدین غټ مرال کې د هېڅ چاته زاره ضرورت نه لري پرونم ورغلي وو اوس هم غواړو اوس هم دا غوښتنه ده چې د پکتیکا ولسونه یقیني درته ماته له پکتیا له زرمته 500 نفره 200 نفره د غزني له ولایته د اندړو له ولسوالۍ د دغه رابطې را سره کړي چې تاسو د سرحد خلک یاستئ که چیرې له والي جې دا غوښتنه وکړه موږ د تاسو ملګري یو در سره جنګېږو. چې موږ ته اجازه راکړي دا جلوس موږ دغه راایستلی وو تر اټکه ځان ورسوو موږ ته د اجازه نه راکوي موږ ماشاءالله اسان لرو په اسان هم درولي د الله لپاره دي جهاد په باندې خو دا ورځ موږ لیدله چې موږ به له دغو تورمخو له دغو پنجابیانو سره یو وخت راځي موږ به انشاءالله په دغه اسانو باندې جهاد کوو نو چې موږ هر څه وسایل اصلي امر په کور خپل د ځان وسایل لرو نو موږ باید لاړ شو چې موږ ته اسلامي امارات اجازه راکړي او موږ تر اټکه ځان ورسوو دا چې موږ ارزو ده دا چې موږ غوښتنه ده او دا چې موږ ارمان ده تر اټکه ورسېږو او بیا شهیدان هم شو چې بس دغه چې موږ غوښتنه ده. حکومتي مسؤلینو له ولسي خلکو غوښتنه وکړه چې د خپل هیواد د دفاع او نظام په لیکو کې د یو ځای کېدو غوښتنه کوي خو زیاتوي چې ستاسو شازلمو زامنو ورونو او سرتیرو لا تر اوسه جګړه پیل کړې هم نه ده. که زه په الله باندې قسم وخورم خانس به نه شم چې د مجاهدین هم اسلامي امارت په زور را ایثار کړي دي. مجاهدین په دغه لاره کې د ځان دپاره شهادت غواړي د دغه ظالم طاغوتي نظام نه د انتقام دپاره بې صبره دي. مجاهدین لا مشرتابه او مشران په زور را ایثاروي که د دې وخت راغی ان شاء الله العزیز اسلامي امارت به په تاسو باندې غږ وکوي ستاسو له جذباتو ستاسو له احساساتو ستاسو له غیرت او شهامت نه یو جهان مننه کوو. الله عز وجل هم همداسې شملور او با شهامته لره الله عز وجل هم شپږو طرفونو نه وساته.